پاکستان کې زمونږ افغانانو سره ډیر زیات ظلم روان دی او د دوه غږ باید هر یو افغان اوچت کړي. د افغانانو علی ده پاکستان کې غټ غټ یوټیوبران دي، غټ غټ ټیک ټاکرز دي، انستګرام کې زیات فالوورز لري. صرف د منافقت د پاره ویډیوګانې مه کوئ. دا هم انسانان دي، دو هم اولادونه لري. اوس به د پاکستان خلک وایي چې ته خو پاکستان ته راغللې، تا هغه حالات په خپلو سترګو ولیدل، تا ته مونږ مینه درکړله. د مینې په بدله کې درله مونږ مینه درکوو، دا هم په مونږ باندې حق دی. د مینې په بدله کې به مونږ ته مینه راکوئ، دا مو په تاسو بیا هم حق دی. ګورئ زه یو خبره کوم، که ستاسو مورکۍ جیل ته لاړه شي څومره زور به درله درکړي، که ستاسو سپین ږیری پلار جیل ته لاړ شي بې ګناه څومره زور به درله درکړي، یا ستاسو اولاد، هغه هم د چا اولاد دی، هغه هم د چا پلار دی، هغه هم د چا مورکۍ ده. د حق دپاره غږ اوچت کئ. ولې ما سره خلک مینه لري؟ ځکه حق وایم. دا څو ورځې مخکې چې زه ټرینډ کې چلیدلم، څومره خلکو د منافقت دپاره ویډیوګانې ډکې کړلې، ټیک ټاک کې، انستګرام کې، فیسبوک کې. د دغو دپاره ویډیوګانې پورته کئ، حق ورته وغواړئ. ګورئ که چېرته د پاکستان حکومت وي چې د مهاجر د لاړ شي خپل ملک ته، زمونږ مهاجر به په آرام سره لاړ شي خپل ملک ته، زمونږ افغانان به په خپل ملک ته په آرام سره لاړ شي. دا چېرته په 10 ورځو کې کېږي، دا چېرته په 1 میاشت کې کېږي، 4-5 میاشتې ټایم دې ورته ورکړي. دا نه چې دا بیچارهګان دې ځورول کېږي، په جیلونو کې دې اچول کېږي. هغه که زمونږ خویندې، یا که زمونږ میندې، یا که زمونږ سپین ږیري، یا که ماشومانې، دو دا حق نه لري. ګورئ په همدغې مهاجرو باندې ورله د بهر ملک نه څومره ډالرز راځي، په همدغې مهاجرو باندې په پاکستان کې څومره کاروبار آباد دی، په همدغې مهاجرو باندې ټول پاکستان آباد دی. دا حق خبرې څوک نشي اورېدلی، دا حق خبرې څوک نشي زغملی چې زما په افغان باندې سخت دی، زه به دنیا څه کم. زمونږ افغانان دې یو بل ته لاس ورکړي، په یو بل دې زړه ودردئ. د پاکستان نه به څومره خلکو ویډیوګانې کولې چې زه کرکټ ته تللی وم، چې دا داسې دا غسې د منافقت دپاره. هماغه خلک الله تعالی وشرمول د پاکستان د میچ نه وروسته. همدا رحیم صدیقي پکې موجود و. کومو خلکو چې منافقت وکړي د هغو سترګې ټیټې شولې. اوس راشئ منافقینو، د دغې افغانانو دپاره هم غږ جګ کئ چې زمونږ خویندې ځورېږي، میندې مو ځورېږي، ماشومانان ځورېږي، سپین ږیري ځورېږي. د دو دپاره ولې غږ نشئ جګولی؟ ځکه دا خو ستا مورکۍ نه ده که نه، ځکه دا خو ستا پلارجان نه دی که نه. ته دې هم ښاغوندې، زه دې هم ښاغوندم، مونږ ته یې څه؟ ګورئ په همدغې افغانانو باندې د پاکستان حکومت غټه پیسه اخلي، په مفته باندې نه وه پراته، کاروبارونه یې وه، غټ غټ کاروبارونه یې وه. تاسو حیات آباد وګورئ چې څومره یې آباد کړی دی، بوټ وګورئ څومره یې آباد کړی دی، اسلام آباد وګورئ، راولپنډي وګورئ، لاهور وګورئ، کراچۍ وګورئ. که چېرته همدغه مهاجر لاړل، دا یاد ساتئ چې دې کې به ډېر خلک خیر ته کیني په پاکستان کې، ځکه کاروبارونه به نه وي. اوس هم آباد دی، په افغانانو آباد دی. نور خو څه نشئ کولی که نه، خپله خو ویډیو نشئ جوړولی، ویډیوګانې شیر کړئ چې دا څوک ویډیوګانې جوړوي، دغه ظلمونه بند شي. بعضې ویډیوګانې ما ته راغللې، ځکه زه خو لږ مریض وم، ما ویښتان کېښودل، د هغې نه پس تقریبا ما 5-6 میاشتې سفر وکې، زما باندې ویدر چینج شو، حالات مې ډېر زیات خراب شول چې راغلم. خو د خپلو افغانانو په موږ باندې حق دی، باید تر څنګ یې ودرېږو، په سخت وخت کې موږ پکارېږو، د مینې په بدله کې به ورله مینه ورکوو، او موږ افغانان د نفرت نه نه یو پیدا. بیا زیاتره کسان دا هم ولیږي چې رحیم صدیقي ته پاکستان ته راغلی، موږ دله مینه ته راکړه. دا مو در باندې حق دی. زه کوم بد انسان نه یم، زه کوم کنزلمار نه یم، زه کوم منافق نه یم. زه هغه انسان یم چې د خپلو افغانانو تر څنګ ودرېږم. زه هغه انسان یم چې خپل بیرغ سره مینه لرم. زه هغه انسان یم چې خپلو افغانانو سره مینه لرم. زه هغه انسان یم چې خپلو مشرانو سره مینه لرم. د نورو د مشرانو مې عزت کړی، د نورو د بیرغ مې عزت کړی دی. همیشه دې زمونږ افغانان سره په یو اتفاق، په یو اتحاد اوسي.